بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو څخه 15 کاله تیریږي. آیا په دې موده کې د هیواد د کلیو سیمو د بیا رغونې، بنسټیزو خدمتونو، اوبو رسولو، سړکونو، پلونو او نورو پراختیایي پروژو په برخه کې بیلابیل اقدامات سوي او که نه؟ په دې ځانګړې مرکه کې به د کلیو او پراختیا وزارت ښاغلي وزیر ملا عبداللطیف منصور میلمه وي چې موږ او د ولس پوښتنو ته به جوابونه وایي. ښاغلي وزیر صاحب، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته په خیر راسئ. تاسو نه مننه چې تاسو موږ ته دعوت راکړو، زموږ غږ تر هېوادوالو او نړۍ پورې ورسوي. ډېره مننه کوم. ښاغلي وزیر صاحب، د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته 15 کاله تېرېږي. ستاسو وزارت چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت دی، مهمې لاسته راوړنې به یې څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان اسلامي امارت په تشکیلاتي چوکاټ کې د کلیو د بیا رغونې او آبادي وزارت یو مهم او سکتوري وزارت ده، او دا هم معلومه ده چې څومره تاوانونه په دیهاتو کې په اطرافو کې زموږ هېوادوالو ته رسېدلي دي نسبتا په ښاریاتو کې کم دي. نو مناسبه هم دا ده چې هغه اطرافو ته چې هغو ډېر زحمتونه ګاللي دي په دې انقلابو کې توجه وشي او د هغو ستونزې او هغه مشکلات واورېدل شي، او بیا په ټوله کې اسلامي امارت او ورسره هغه انجوګانې یا مؤسسات چې فعالیت کوي په اطرافو کې، نو هغه په ډېر اخلاص سره دا خلکو ته رسیدګي وکړي او هغه مشکلات ورحل کړي. په دې هکله باندې الحمدلله اسلامي امارت په خپله کلنۍ بودیجه کې ډېره زیاته توجه کړې ده دیهاتو ته، اطرافو ته، او د کلیو د بیا رغونې وزارت هم رهبري او هم هغه تخنیکي زموږ مسلکي خلک چې دي الحمدلله په ډېر اخلاص سره په هغو دیهاتو کې کار کوو او د خلکو هغه ستونزو ته رسیدګي کوو. نو تقریبا په زرهاوو هغه پروژې دي چې خپله اسلامي امارت هم ورته بودیجه ورکړې ده، او په زرهاوو هغه پروژې دي بیا چې هغه خارجي انجوګانې یا مؤسسات، داخلي مؤسسات هغه په مخ بیایي. په دیهاتو کې د هغو نظارت او د هغو کنټرول او څارنه هم د کلیو د بیا رغونې او آبادي وزارت دنده او مسؤلیت. همداراز اوس چونکې په افغانستان کې د مهاجرینو بهیر ډېر په چټکۍ سره را روان ده، هم له ایران او هم له پاکستانه، نو هلته بیا په کیمپو کې په پنډغالو کې هغو ته د اوبو د شبکو جوړولو او هر کور ته اوبه رسول، دغه مسؤلیت هم زموږ د وزارت. په دې ټولو بخشو کې لله الحمد موږ مطمئن یو چې موږ کافي کارونه کړي دي، او خلکو هم اوس اعتماد په دې وزارت باندې سوی ده. روزانه په سلهاوو هلته عریضې راوړل کېږي او هغه موږ بیا احکام کوو او هغه په پلان کې شاملوو. نو سږ کال چې موږ کوم نوی ابتکار وکړ هغه دا و چې موږ یو 15 کلن پلان جوړ کړ. د هغه پلان له مخې باید موږ پروژې په مخ بوځو چې په هغه کې په اطرافو کې په دیهاتو کې سړکونه دي، د اوبو شبکې دي او د پاکو اوبو، او دا پلچکونه دي او چک ډیمونه دي. بعض ځایو ته که موږ وکولی شو هغو ته سولر انرژي برابره کړو، دا هم زموږ په پلانو کې دي. نو د دغه پلان مطابق چې موږ ته بودیجه راکړل شي، نو په سلهاوو نه په زرهاوو به پروژې تطبیق شي او په لکونو خلکو ته به د کار زمینه مساعده شي. لله الحمد سږ کال موږ په خپله بودیجه کې 2 میلیارده بودیجه لرو چې په هغه کې 80 پروژې زموږ تر کار لاندې دي. البته تاسو کومه پوښتنه وکړه مهم لاسته راوړنې، تاسو ته بهتره معلومه وي چې په افغانستان کې دا وچکالي ډېره زیاته ده اوس څو کلونو، خو دا بیا خلک هم په اطرافو کې له وچکالۍ سره مخ شوي دي او هلته هم د اوبو ستونزه ده. نو په ټولو ولایتو کې ډېره زیاته ده، خو بیا بالخصوص بادغیس ولایت ته که تاسو ولاړ شئ هلته اوس هم هغه اطرافي سیستم ده په مرکز کې ډنډه یې جوړه کړې، په هغې کې اوبه ذخیره کړي، هغه کې کور ته هم وړي، له هغو نه اودس هم کوي، له هغو نه خپل احتیاجات کور هم رفع کوي. نو دې ستونزې په کتو سره بیا زموږ د وزارت رهبري هغلته یو تصمیم ونیو د قادس په نامه باندې، هلته یو بند ده چې هغه
اوس کار پې شروع ده تقریبا چې هغه به هم مرکز ته اوبه ورکړي، پاکې اوبه ورکړي، هم به ټولو څو ولسوالیو ته ورکړي. نو یوه لاسته راوړنه هم دغه د پاکو اوبو رسولو ده هلته، او په هر ولایت کې موږ همدغسې کارونه په کار اچولي دي. بل د واخان سړک چې دا یو ډېر تجارتي او استراتیژیک او هغه د افغانستان له چین سره وصل کوي. د واخان سړک جوړوله ده، هغه د دې وزارت له کارنامو څخه داسې ښکاري الحمدلله اوس ډېر پیشرفت لري او وصل سوی د سړک. فقط یو دوه پلونه دي چې هغه سږ کال ترمیم شي، جوړ شي، او څه کټایي ده او د غرو کې هغه برابر شي. نور دغه له چین سره وصل سوی ده، اوس تګ راتګ کېدلی شي، موټرې تللی شي. پخوا داسې خلک به هلته په حیواناتو باندې به یې هلته د اطرافو د کلو د غرو رسیدګي کېدله. اوس هغه شیان نشته، الحمدلله موټر هلته تللی شي. نو دغه هغه څه مهمې دوه پروژې دي چې د دې وزارت تر اغ لاندې دي، تر مسؤلیت لاندې. نور په کلیو کې سړکونه دي، سلهاوو پروژې دي چې اوس تر کار لاندې دي، په هغو باندې ګټې هم اخیستل سوي دي. او بیا هم په مهاجرینو په شهرکو کې چې چېرته دي هغلته موږ شبکې جوړې کړي دي. او اوس هم چې مهاجرین راځي او اسلامي امارت کله که وغواړي په کوم ولایت کې پلان جوړ کړي د شهرکو، د دغو شهرکو د مهاجرینو دپاره، نو هغلته بیا موږ د اوبو شبکې اوله موږ جوړوو. په هغو باندې هم په 12 ولایتو کې کار روان ده، شبکې فعالې سوي دي. بعضې چې هلته ضرورت ته مهاجرین تللي دي هغه فعال هم دي، ګټه اخیستنې ته هم سپارل سوي دي. بعضې چې اوس روان دي هغلته تر کار لاندې دي. نو دغه په مجموعي توګه باندې زموږ د وزارت له هغه مسؤلیتو څخه و. او ښاغلي وزیر صاحب ډېره مننه. دا راته ووایاست تاسو په تېر 15 کال کې په بېلابېلو ځایونو کې کار کړی دی او دنده مو ترسره کړې ده. اوس په دغه وزارت کې چې د کلي او پراختیا وزارت دی تاسو دنده ترسره کوئ. راته ووایاست چې لومړنۍ سختې ورځې مو څنګه تېرې کړې، او که څه هم بهرنیو مرستندویو ټولنو او مؤسساتو له افغانستانه لاس واخیستی، څنګه مو مقاومت وکړئ چې تر اوسه پورې دغه وزارت همدغسې وساتئ او ستاسو خپل خدمات تر اوسه جاري دي؟ دا تاسو ته معلومه ده چې کله دلته فتح راغله د افغانستان اسلامي امارت هغه د کابینې تشکیل اعلان شو. زه مخکې چونکې دا 4 کاله هلته د اوبو انرژي وزارت کې وم، نو هغه ستونزې زه که تاسو سره شریکې کړم. موږ اوله چې راغلو 100 ورځې دلته له قطر نه راغلو، مقابل کې وو. بیا مې اراده وکړه چې لاړ شو د حضرت امیرالمؤمنین زیارت کندهار ته. نو زه دغسې په دغه ولایتو باندې لکه میدان ښار او غزني او زابل دغو ولایتو ته مو وګرځېدلم. هغه ریاستونه نوي موږ فعال کړي وو، په بعضو کې لا فعال نه وو او موږ فعال کړو. نو زه زابل ته چې لاړم او هلته له هغه رئیس صاحب سره چې موږ وکتلو، هغه تشکیل هم نوی وو، موږ هم نوي راغلي وو. په دې باندې مې یقین دی اوس که علم وستوده دا بودیجه به موږ له کومې خوا پیدا کوو. نو د زابل خلکو چونکې هلته یو له ټولو مسلمانانو سره خصوصا د افغانانو سره یو احسان کړی وو چې زموږ مرحوم عالي قدر امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد یې هلته ساتلی وو په سختو حالاتو کې. نو زه چې هلته ورغلم خلکو له موږ نه خواهش وکړه چې دلته یو بند ده، مخکې د تورې په نامه باندې یادېده، اوس عمري بند په نامه باندې ده. دا که جوړ شي داسې وچکالي ده، دا د بلکل ښار سره 4 کیلومترۍ کې ده. ما تاسې راځئ ورشو. چې ور یې ورغلو هغه ځای چې ما وکوت ما ته ډېر خوند راکړ. نو زه په دې هم نه وم یقیني چې هسې تر دا ستونزو تر دا مشکلاتو درته وایم چې هلته چې ورغلم له خلکو سره ما وعده وکړه ما دا بند به انشاءالله جوړېږي. ځکه تاسو دومره خواري کړې ده موږ به نو. زه لاړم کندهار ته بېرته راوګرځېدلم، دلته وزارت ته راغلم. ما دغه پخواني خلک راټول کړل، ما ورته وویل خو یو دا مشکل ده او په عین حال کې پکتیکا هم دغسې یو پسمانده او لرې هغو ولایتو هغو سره مې هم وعده وکړه د یو بند. دا 2 وعدې خو ما وکړې، اوس دغه تشکیل او بودیجه او دا څنګه دي. نو خو هغه تقریبا لا تر اوسه پورې وخت وو هغه ته کارو ته. نو هغو موږ ته وویل چې زموږ په یو په اداره یې راوښودله، په دې باندې په جمهوریت کې 1 میلیارد افغانۍ دي، نو د پروژو یې وړي دي. ما هغه راوغوښت، ما هغه ته ورته وویل چې ګوره ما وعده کړې ده دغه 2 بندونه به خامخا ته جوړوې په هغه پیسو کې. کار مې شروع کړ، خدای تعالی هغه بند جوړ هم کړ، عمري افتتاح هم سو، ګټه اخیستنې ته مو سپارل سو، پکتیکا کې هم شروع سو. نو داسې تر دې پورې چې موږ داسې تیاری هم نه وله، خو عزم او اراده وه. دې کې شک نشته ستونزې وې په اوله وختو کې، خو
ځکه چې نوی تحول راغلی و، نو نوي تحول کې خامخا مشکلات هم وي چې دا نظم هم جوړوي، اداره هم جوړوي، خو بیا هم لله الحمد مشکلات ډېر زیات وو. هلته چونکې موږ وو د برق مسله وه، هغه تېر جمهوریت تقریبا د 2-3 میاشتې قرضونه مو وکړي چې موږ راغلو $33 میلیونه د یوه قرضونه وو. موږ زر هم تاجکستان ته لاړو، هم له ایران سره او هم له ترکمنستان له دغو سره تماس ونیو. موږ ورته موږ تاسو ته پیسې درکوو، برق چې قطع نه کړي، ځکه دا برق قطع کول په اول وختو کې بیا ډېر بد تاثیر یې دا نو بیا ښه وو. خو بیا ستونزه دا وه چې دغه انتقال د پیسو، ځکه هلته زموږ په بانکو باندې پابندیانې وې، بیا مې یوه طریقه سره جوړه کړه. الحمدلله نه هغه برق قطع سو، هغه پیسې هم په ډېر کم وخت کې، چونکې هلته خو دغه راټولول د دې عوایدو د برېښنا منظم کول هم ډېر مشکل وي هغو ته. موږ چې کم سره منظم کړه، هم هغه قرضو پیسې پیدا شوې، هم د نورو کارو دپاره د انکشافي پروګرامونو دپاره پیسې پیدا شوې. دا کېدای شي په هر وزارت کې هم دغه ستونزې وې، موجودې وي، خو چې اراده یې او ښه عزم یې او بیا د مشرانو الحمدلله توجه ده، او هغه هم چې موږ څومره غټه حتی په بندو کې نیمګړې پروژې پاتې وي. د شاواروز بند نیمګړی پاته و، د بند کمال خان بند نیمګړی پاته و، د باجدان بند په هرات کې نیمګړی پاته و. نو بیا موږ چې هلته لاړو، هغه مو وکتلو، بیا مشرانو ته قناعت ورکړو، موږ ته کافي بودیجه راکړه. هم بند کمال خان هغه اخرنی فاز هغه هم افتتاح سو، شاواروز بند هغه څومره کارونه چې پاته وو هغه هم په مخ ولاړو، پاشدان بند هم جوړ سو، هغه هم افتتاح وسوه. حتی په فراه کې د بخش آباد بند او تونلونه وو، په هغو باندې کار شروع سو، هغه هم هغه تکمیل سو، هغه بندونه هم تکمیل سو. نور هم تقریبا 15-16 بندونه وو چې د هغو هغه د بعضو د امکان سنجي او د مطالعاتو کارونه روان دي. همدغسې بخشایت په دې وزارت کې هم دغسې ستونزې وې، خو موږ اوس چونکې یو کال کېږي دلته راغلي یو، او اوس هم دلته الحمدلله ډېرې ښې برنامې په کار لرو. هېوادوالو ته الحمدلله موږ اطمینان ورکړی ده چې کوم وعده مو ورسره کړې ده، خدای تعالی په هغې کې کامیاب کړي مو یو، او بند نه یو ورته راغلي انشاءالله. مننه ښاغلي وزیر صاحب. اوس چې تاسو د کلي او پراختیا وزارت ته راغلي یاست، چارې مو لا هم ډېرې چټکې سوي دي؟ الحمدلله اوس الحمدلله بیخي، ځکه زموږ ټول هغه رهبري چې ده او هغه رئیس صاحبان چې دي اوس کارو سره هم بلد سوي دي، اطراف الخلکو سره هم بلد سوي دي. کارونه الحمدلله ډېر چټکۍ سره، او دا اوس هم تقریبا ما پوښتنه کوله 15-16 زره هغه پروژې چې هغه په اطرافو کې دي، او د هغو تدارکاتي مراحل سرته رسېدلي، قراردادونه سوي دي. دا تقریبا ډېر کم وخت کېږي. پروسه چې کومه د وزارت مربوط چې موږ ډېر زر هم هغه تدارکاتي مراحل خلاصوو، هم یې د قرارداد خلاصوو، او هم له هغه مؤسساتو سره موږ بار مجلسونه وکړو چې هغه په افغانستان کې کار کوي، ځکه د هغو د کنټرول او د هغو د پروژو د کیفیت د څارنه دغه هم زموږ مسؤلیت ده. او له هغو سره هم تقریبا 2-3 په ډېره غټه سطحه مجلسونه دایر سو، او حتی موږ د ولایتو رئیس صاحبان راوغوښتل، هغو ته هم درته سمینار دایر کړ، څومره هماهنګي څومره زر کار کولی سو. په دغو ټولو باندې موږ موفق یو لله الحمد، د خدای په نصرت سره، او همکاري همجانبه ده. موږ هم په راځو خلکو مشکلات، او هم رئیس صاحبان هم دې ته هڅولي دي چې تاسو باید د خلکو هغه مشکل واورئ او د حل لارې له موږ سره شریکه کړئ. ښاغلي وزیر صاحب، اوبه ژوند دی، او په دې وروستیو کې د افغانستان اوبه یعنې پاکې د څښاک پاکې اوبه مخ پر ښکته کېدو دي، او ستاسو وزارت هم یوه دنده دا ده چې کلیو ته اوبه ورسوي. ګڼې پروژې به مو ترسره کړې وي. څومره که په سلنه راته ووایاست چې څومره سلنه وګړي افغان وګړي له پاکو او د څښاک د پاکو اوبو څخه برخمن دي؟ دا یوه ستونزه ده، خصوصا اسیا کې، او بیا زموږ تاسو په دې هېواد کې چې وچکالي ډېره زیاته ده، په اطرافو کې هم هغه خلک وچکالي وهلي دي، او د دې لپاره بیا اسلامي امارت هم جدي ګامونه اخیستي دي. تقریبا یوه میاشت مخکې په کندهار کې د حضرت امین په مشرۍ باندې چې د وزیرانو شورا اوله موضوع هم د اوبو د مدیریت په دې هکله باندې تصمیمونه ونیول شول.
د ریاست الوزرا محترم اداري مرستیال صاحب ته وظیفه وسپارل شوه چې هغه چې سکتوري وزارتونه چې په دې بخش کې کار کوي تاسو باید د هغه دپاره هلې ځلې وکړئ او د دې مخنیوی او د هغو اوبو چې هغه بهیږي د هغو مدیریت او دغه خلکو ته دغه مشکلات یې واورېدل شي او د حل لارې ولټول شي. په هغه باندې موږ خپله طرحه ورکړه، یو نورو وزارتو به هم ورکړي، په دې باندې کار روان ده. خو دا تفاوت کوي، بعضې ځایو کې داسې دي چې یو 20% هم خلک متضرر دي، بعضې 50% هم متضرر شوي دي خلک، حتی بعضې ځایو کې داسې وي د 80% متضرر دي خلک بار شوي دي، له اطرافو الجهاتو راغلي دي، ښاریاتو ته راغلي دي. خو موږ هم د هغو په تناسب سره چې کوم ولایتونه او کومې ولسوالۍ او کوم کلي چې هلته ډېر متضرر شوي هغو ته بیا حق د اولویت ورکوو، هغه څه چې موږ په وس کې یې موږ هغو ته بیا برنامې په کار اچوو څو هغه ډېر زیات متضرر نه شي. او ښاغلي وزیر صاحب د اوبو په مهار کې او خپله د چک ډیمونو ونډه ډېره مهمه ده او هلته د اوبو د سطحې د رالوړولو په برخه کې څو عمر مخکې امیرالمؤمنین شیخ صاحب فرمان ورکړی و چې په هېواد کې به ګڼ شمېر چک ډیمونه جوړېږي، د هغه برخه راته ووایاست چې هغه څومره ښه روانه ده؟ تېر کال دې مسلې ته توجه وشوه، دغه 3 وزارتونه چې هغه کې د کلیو د بیا رغونې او د اوبو انرژي وزارت او د زراعت وزارت و، نو هلته دغو وزارتو ته په هره ولسوالۍ کې یو چک ډیم منظور شو، په تناسب سره تقسیم شو دوی ته، هغه چې هلته په کار واورېدل او بودیجه ورته ورکړل شوه، هغو ډېره ګټه وکړه. نو د هغې ګټې په اساس باندې بیا کومه شورا چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، هلته هم یو موضوع همدا وه چې که غټ بندونه اوس جوړېدلی نه شي نو په دغو تمرکز وشي، په دغه وړو چک ډیمو باندې دغه چې هم سر بندونه جوړ شي، نو دغه هم یوه د حل یوه نږدې لاره ده. په دې باندې هم اوس کار روان ده، انشاءالله کېدی شي بیا موږ ته بودیجه راکړل شي، دغه ډېر یو مؤثر کار وشي، انجام شي. هغه تقریبا هره ولسوالۍ کې یو چک ډیم چې جوړ شو، دغه 400 څو چک ډیمونه راتلل، نو خلکو یې ګټه ولیدله، ځکه چې کاریزو کې اوبه راپیدا شوې، هغه اوبه چې روانې وې هغه مدیریت شوې، بعضې ځایو کې برمو کې اوبه راپیدا شوې، چینې ورسره راوخوټېدلې، دغه هغه ګټې وې چې موږ ولیدلې او دې ته اسلامي امارت نور هم توجه کوي، څه کال کې کېدای شي بودیجه ورته ورکړي. او ښاغلي وزیر صاحب دا راته ووایاست په لرې پرتو سیمو کې د کلیو سړکونه او همداشان پلونه یو څو نمونې کې راته ووایاست چې ستاسو وزارت جوړ کړي او پخوا نه وه او ستاسو وزارت دا یو لویه لاسته راوړنه بولي؟ دا خو ډېر زیات دي، موږ حساب خو به ډېر مشکل وي چې موږ وکړو، خو بعضې ځایو کې تقریبا چې دغه غټ سیلابونه به راتله، موسی قلعه ولسوالۍ کې هلته تقریبا موږ ډېر یو غټ ستر پل دی چې هغه په دغه هلمند سیند باندې ده، په هغه باندې عملاً کار شروع شو، مخکې ورځو کې زموږ هیات تللی و. همداسې په شاجویو کې هم چې دا جلده کوماغه د سیند ده هغې خواته کلي پراته دي، نو هغه دپاره یو 19 میلیونه بودیجه منظوره شوې ده، هغه هم تدارکاتي مراحل یې حل شوي دي. دغه هغه غټ بندونه دي، هغه دي ویالې، هغه دي چې موږ په دې باندې کار شروع کړی ده او په دې سره پلو باندې همدغسې په هر کلي کې هر ولسوالۍ کې د فرعي سړکونه دي، په یو سلهاوو پروژې دي چې اوس کار پرې شروع ده، نو په هر ځای کې چې کله ضرورت ډېر زیات شي، اوس دغه خلک دي چې کله دا غټ سیلابونه راشي، ما یې مثالونه درکړل، هلمند کې دا بیا یو طرف ته بیا کلي په سرهاوو کلي تللی نه شي، بیا اوبه یې سیلاب وي، همداراز په زابل کې هم دغسې، نو په دغو باندې کارونه شروع دي لله الحمد، اوس هم جریان لري. موږ اولویت ورکوو هر پل جوړولو ته، هر سړک ته، ځکه بعضې داسې کلي دي چې هغه تر اوسه پورې لارې نه لري، هلته مریضان شي هغه را انتقالول او شهرو ته او یا مثلا د یو ستونزې اورېدل دا ډېر ستونزمن دي. موږ کوښښ کوو چې دا کلي سره وصل کړو، په دې باندې ډېر ښه جدي کار روان ده، خلک هم په دې کې ډېر ښه دلچسپي لري. ښاغلي وزیر صاحب دا هم راته ووایاست چې طبیعي پېښې هغه څه دي چې جوړ سړکونه همځایونه ورانوي، خو ستاسو وزارت د اړوندو نورو وزارتونو سره هماهنګي څنګه ده؟
دا چې قدرتي کومې پېښې راځي دې کې شک نشته، دا خو ټوله دنیا کې پېښېږي او اکثرو ځایو کې مخ هم نه نیول کېږي. کله چې دا ستونزه پېښه شي د افغانستان اسلامي امارت په دا تشکیلاتي ادارو کې نورې مثلاً د ضد حوادث ملي اداره لري، سره میاشت لري، زموږ وزارت هم یو ریاست لري ضد حوادث په نامه باندې. موږ کوشش کوو چې دغسې خوړونه یا داسې ځایونه چې هغه کې د آینده د سیلابو خطر وي دا استنادي دیوالونه ورته جوړوو. او پخوا خو جمهوریت کې له موږ سره یو څه خپله کومکونه سوي وو، خارجي هېوادو کړي وو. زموږ په ګودامونو کې چې کومې خیمې یا کوم لوښي چې داسې طبیعي پېښه راشي، اول موږ هلته په کلي کې په دیهاتو کې رسیدګي ورته کوو، خو بیا چونکې نور مسؤلیت بیا د نورو ادارو ده، هغه بیا زیات کومکونه ورته هغه کوي. موږ که په کونړ کې زلزله راغلې ده، اوله موږ رسیدګي ورته وکړه، خو چونکې هغه بیا ډېر زیات امکانات یې غوښته، دومره امکانات له موږ سره نه وو. نورستان کې دا اوس سیلابونه راغله، موږ ورسره اوله مرحله کې هلته کومکونه وکړو. نور بیا ذاتي غټ کومکونه چې یو یا جوړونه یې د کورو یا مثلاً د خلکو زیات خوراکي موادو یا استوګنې ته ضرورت یې هغه بیا نورې ادارې پسې کوي، هغه بیا موږ هغو ته پرېږدو. په دې هکله هم موږ هم تصمیم لرو، د اسلامي امارت نورې ادارې هم په دې کې له موږ سره همکار یي او له هغو سره هماهنګي لرو. ښاغلي وزیر صاحب، په افغانستان کې ځینې داسې کلي او سیمې شته چې هغوی ته ورتګ ډېر سخت دی. ستاسو وزارت هغوی دپاره څه پلان لري اوس لپاره؟ نو لله الحمد اوس خو زموږ د تشکیلاتي هغه برخه هم پراخه سوې ده. موږ په هره ولسوالۍ کې هلته یو تشکیل لرو. د هغه له طریقې څخه موږ د هغه خلکو ستونزې اورو او دې کې شک نشته بعضې داسې کلي هم شته. اوس دغه د واخان سړک چې جوړ شو چې دا پخوا وصل نه وو له ښاریاتو سره، خلکو یې داسې وو چې بعضې ملګري تللي هغوی کیسه کولې، دا ناخبره وو چې په افغانستان کې اوس حکومت د چا ده، ځکه دې راشه درشه نه وه ښاریاتو ته. هغلته هغه کلیوالي زندګي وه، نه یې پیسه پېژندله نه یې شی پېژندل. نو وصل شو، اوس دا خلک تمدن سره او له خلکو سره او راځي، اوس مریضان او هر څه یې وپېژندل. دغه شته اوس نورې علاقې هم شته په دغه غرنیو علاقو کې. موږ کوشش کوو چې د هغو خلکو ستونزې واورو او حق ته اولویت ورکړو، موږ هغه سره وصل کړو. شته داسې ډېر کلي شته چې سړک نه لري. او ښاغلي وزیر صاحب، تاسو د واخان یادونه وکړله، د پرمختګ په اړه یې راته ووایاست چې څومره پرمختګ شوی دی او په څومره وخت کې به د خیره دغه پروژه پای ته ورسېږي؟ کله کله ده چې یوه ستونزه پېښه شي، یو موږ له خلکو سره واده وکړو، هغه بیا خدای ته نامنظوره نه وي، خو بس داسې یوه کیسه پېښه شي. او بل دا ده چې د هغه جغرافیایي دغه موسم هم ډېر تفاوت کوي. یعنې تقریبا اوس هم زموږ هیات چې تللی و په دغه ډېسمبر په اخر کې تللی و، هلته واوره ورېده، واوره وله. او بل هلته داسې ده چې چونکې ارتفاع یې ډېره زیاته جګه ده او هلته اکسیجن ختم چې کله کله هلته څوک کار نه شي کولی، اکسیجن نه وي د انسانانو. او بل دا چې دغه یخ لا ختم شوی نه وي، بیا بله واوره پرې شروع شي، هلته دغسې حالات وي. نو د 2 میاشتو یا 2.5 میاشتو هلته د کار زمینه موږ ته برابرېږي. خو بیا هم موږ د هغې موقع نه په استفادې سره بس هغه کار ډېر تیز کړو په سرعت سره، او شرکت والا ته ووایو چې نور راته ته هغه کارونه وکړه چې دلته مثلاً سیمټ دی و، دا خو بیا مخته کار نه شي کېدلی، یا مثلاً پلچکونه دي. نو ما درته وویل چې وصل شوی ده سړک، 2 پلونه پاته دي، که هغه جوړ شي نور دغه موږ بیا ګټې اخیستنې ته یم سپارو سږکال انشاءالله. که داسې وشو چې زر موسم پرې ژمی پرې رانغی، نو کار خو په چټکۍ روان دی انشاءالله، په هغې کې نور مشکلات نشته. ښاغلي وزیر صاحب، یوه بله موضوع چې د واخان کوریډور دی، چین ورسره په دا برخه کې لیوالتیا لري او که نه؟ په اولو وختو کې چې کله هلته دغه سړک له چین سره وصل شو، نو هغو په دا دومره وختو کې نه وو لیدلي چې هلته د دوی سرحد ته څوک راغلي. نو هغه ملګرو کیسه کوله چې موږ ورغلو، په موږ باندې په پلاسپیکرو کې نارې ووهلې چې تاسو څوک یې او څرنګه یې راغلي دلته. او بس بیا هم له هغو سره خبره وکړه، ترجمان پیدا شو چې موږ د افغانستان خلک یو، دغه سړک موږ وصل کوو. بیا ډېر خوشحاله شو او بیا مطمئن شو چې دا اوس داسې غیر مسؤل کسان نه دي، یو حکومت له موږ سره دلته راغی او یو هېواد وصل شو. نو په دې هکله باندې چین ډېر لیواله دی خپله، حتی په سرحد کې دغلته چې کومه علاقه ده دلته یې نوې ولسوالۍ منظوره کړه. 2 وارې موږ د چین له سفیر سره په دې هکله باندې خبره کړې ده، هغه دې ته لیواله دی
یو ور خو تللی هم و تقریبا هلیکوپتر کې ولاړ چې کله افتتاح د دې سړک کېدله نو هغه پخپله په دې کې دلچسپي لري چې موږ له افغانستان سره وصل سو بیا زموږ د تجارت لاره دغه شي ایشیایي هېوادو ته ولاړه شي هغې خواته او داسې له ایران سره او له دغو هېوادو سره زموږ تجارت هغه شي تر موږ به کېدی چې هغه ډېر ورته لیوالی او اوس موږ خبري وکړو تر مرز پورې یې سړک راپوخ کړو ښه اساسي یې جوړ کړو ولسوالۍ جوړه سوه دلته یې تشکیلات جوړ کړي دي نو چین هم لیواله ده چې دا کار وشي او افغانستان خو هم دې ته د امارت ته د ژمن ده چې دا بیا موږ وصل کېږو په تجارتي لحاظ باندې او بیا تاسو معلومه ده چې په دې اوس عصر کې چین په اقتصادي لحاظ باندې یو ځان ته څه وایي او بلکې په نړۍ کې تر ټولو هېوادو مخ ته تللی ده نو طبیعي ده چې هغه به هم کوښښ کوي چې خپل مواد انتقال کړي نورو ولایتو ته نورو هېوادو ته له هغو سره یې راشه درشه په تجارت کې پیدا شي نو موږ چې څومره ملاقاتونه ورسره کړي دي نو هغه د چین سفیر وویل چې بیا به څه وخت وځو څنګه به کوو موږ څه همکاري کولی شو موږ سړک موږ جوړوو انشاءالله که خدای کول بیا به ځو که خدای کول نو چین په دې کې ډېره لیوالتیا لري چې دا کار وشي او سرته ورسېږي د هغو هم په دې کې خیر ده پخوا به هغو مثلا له بعضې هېوادو سره به تجارت کوو ډېر دراز او ډېر هغه به راتاوېدل په شپو ورځو مصارفو باندې دا ډېره لنډه لار ده او دوی وصل کېږي د ایشیایي هېوادو سره دلته زموږ د همسایه ممالکو څومره هغه دي له هغو سره وصل کېږي نو چې په داسې اسانه یو څوک وصل کېږي طبیعي ده چې هغه به خوشحاله وي لیوالتیا به هم لري دې کار ته او ښاغلي وزیر صاحب د دغه خان کوریډور د پلي کېدو سره چې موږ د چین سره لار هم لرو زموږ په هېواد کې به هم د ابادۍ برخه ډېر کېږي نو یو خو به تقریبا له بدخشانه راونیسه تر هر ځایه پورې به دا لار دومره فعاله شي چې خلک به هلته بازارونه جوړ شي هلته به له هغو سره مثلا راشه ورشه د مالو به کېږي او راکړه ورکړه به یې او خلک به ځي ویزاوې به یې سفرونه به یې ډېر شیان په دې کې بیا اسانتیاوې پیدا کېږي دواړو هېوادو ته ښاغلي وزیر صاحب ټول وزارتونه هلته ځانګړې بودیجې لري د دغه بودیجو د روڼتیا په باره کې راته ووایاست دغه بودیجه په ځانګړي ډول په کلیو او بانډو کې چې ترسره کېږي پروژې ترسره کېږي د هغوی د شفافیت په اړه راته ووایاست څومره ډاډ ورکوي ولس ته زموږ او تاسو د اطرافو خلک چې هغه چونکې د حکومتداري سره بلد نه وي د دوی فکر ده چې دا چې دغه حکومت بودیجه ورته ورکړي دا به هلته وزیر تر خپل هغه لاندې ایښي او بس موږ ورځو بس څادر ورته واچوه راکوئ کار پې شروع کړي د حکومت بېل سیستم ده زه اکثره دا وایم چې د حکومت په بودیجه کې هېڅوک هم اختلاس نشي کولی فساد نشي کولی الا که چېرته خدای دې نه کوي په یو قراردادي سره ته ګوتې پټ کړي له هغه سره ورسره شریک شي نور د حکومت کومه بودیجه ده هغه منظورېږي هغه هلته وزارت مالیې سره محفوظه وي بانک محفوظه وي بیا د هغه پروژې هغه مراحل چې موږ دلته طی کړو هغه چې بیا برنده شي کوم شرکت نو هغه د انجینر صاحبانو د کار چې څومره یې کړی راځي ګورو یې او هغه موږ تعقیبوو بیا هغه ورته تاییدوو د هغه مطابق بیا انوایس جوړېږي انوایس موږ وزیر امضا کوي ځي وزارت مالیې ته چیک هغه اخلي له بانک نه پیسې اخلي وزیر پرې خبر هم نه د پیسو یې نو دغه شفافیت ته چې دا موږ ډېر تر څار لاندې ساتو خدا ناخواسته چې څوک له هغه سره قراردادي سره شریک ونه اوسېږي او قراردادیان طبیعي ده خدای دې نه کوي باعث ده چې څوک بیا یو مسؤل ورسره شریک شي اتیاکار هم ډېر سوکه روان وي او شفافیت هم نه یې کوي او هغه څارنه خو موږ دې مسلې ته هم ډېر جدي یو موږ هم له وزارت لکه رهبري نه نیولې تر رئیس صاحبانو تر امیرینو تر مدیرانو موږ ویل تاسو به قراردادیانو سره شرکت والاو سره به هېڅ تاسو جوړ جاړی نه وي او ازاده داوطلبي به وي او راځي به که هر څوک راځي البته یو دا شی پې ویلي دي چې تاسو مثلا حق د اولویت یو شرکتو ته ورکړئ چې هغه مثلا هغلته لنډ وي هغه بیا موږ ته هم لږ اساني په کار کې اوس مثلا که د بدخشان پروژه ده موږ هغو ته ویلي دي چې دلته دا شرکتونه در وغواړئ د دغو ولایتو که څوک وي هغه دې واخلي دا پروژه داوطلبي کې هغه شرکت وکړي بیا شول له کابله در روان وي میدان ښار او له کندهار او له پکتیا در روان وي تر هغو ښه خلک هلته کې شرکت وکړي دغه مو هغو ته ویلي دي هدایت مو ورته کړی ده نور موږ په هغو باندې هېڅ هم هغه نه لرو
همداراز مؤسسات چې کار کوي هغو ته مو ویلي دي چې ګورئ تاسو کارونه به موږ څارو، تاسو په بودیجه هم کار نه لرو، تاسو ته موږ فرمایش هم نه درکوو، خو تاسو به هم بیا جدي کار کوئ. موږ د تاسو نظارت کوو په کوم طرز و طریقه باندې چې زموږ انجینر صاحبان نظر ورکړي دا کار به کوئ. داسې به نه وي چې تاسو هم ځان خلاص کړئ، خام شی جوړ کړئ او چینه ووهئ او خپل ډونر ته ووایئ ما درته مکتب جوړ کړ، ما سړک جوړ کړ، بله ورځ کیفیت خراب وي او هغه راشي. نو انشاءالله موږ ټول ملت ته په دې کې اطمینان ورکوو چې اوس هغه زمانه نه ده چې وزیران او رئیسان او دا خلک بل چا سره شریک وو، په برنامو کې په قراردادو کې به شریک وو. نو خدای دې توفیق راکړي چې همدغه پروسه هم داسې مخته بوځو. نو موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله په هر شي کې شفافیت موجود ده. ښاغلی وزیر صاحب، د پروژو کیفیت ته څومره ژمن یاست؟ ځکه ځینې لکه تاسو چې یادونه کړه مؤسسات یا ځینې مرستندویه ټولنې غواړي چې په افغانستان کې ځینې پروژې پلي کړي، د هغه د کیفیت ته څومره ژمن پاتې یاست او دا راته ووایاست چې څومره ټینګار کوئ ځینې وخت مؤسسات ناغېړي کوي یا ځینې پروژې پلي شوي دي په مخکې هم چې خلکو اندېښنه درلوده چې ستاسو وزارت یا ستاسو مربوط پروژې به هغه ځینې اندېښنې لري ښایي خرابې شي یا مثلا کیفیت ښه نه وي. تاسې راته ووایاست چې ولس ته تاسو د پروژو د کیفیت په اړه څه ډاډ ورکوئ؟ موږ یو مستقل ریاست لرو د کنټرول او نظارت د پروژو، او بیا موږ د تفتیش هم ریاست ته هغه لیږو چې بعض ځای کې خلک راته شکایت وکړي، که هغه د انجوګانو وي د مؤسساتو وي یا خپله د اسلامي امارت موږ د وزارت له انکشافي بودیجې یو د هغو نظارت او داسې ونه شي دې کې شک نشته، دا خو بیا هم له بیت المال سره بیا جفا ده، پیسې مو ولګوه او د کیفیت بیا نه وي، یو کال وروسته هغه بیا ورانه وي. نو موږ هم د بیت المال دغه ضیاع ته متوجه یو او هم د خلکو ستونزو ته متوجه یو چې خدا نخواسته سبا ته یو اطمینان ته ورکړي، یو استنادي دیوال دې جوړ یو بند دې ورته جوړ کړی، که د هغو کیفیت خراب وي نو سبا خو هغه اوبو چې راشي دغه بند وړلی هم شي، دا استنادي دیوال هم وړی شي. نو دا ټول مسؤلیتونه دي، دې ته باید نور هم موږ متوجه واوسېږو. خو موږ مستقل ریاست لرو دې ته، هغه ځي ګوري، هره پروژه ګوري چې تطبیق کېږي، د هغو سیمټو د هغو مساله ګوري، د هغو اوسپنه ګوري، دا ټول په جریان د کار کې هم موږ ګورو. بعضې که داسې شوي وي، بعضې ځایو کې به طبیعي ده داسې شوي وي غفلت به شوی وي، مؤسساتو به دا کار کړی وي او ډېر لرو اطرافو کې به یو، نو هغه هم موږ تر هغو پورې تفاهمنامه یې نه امضا کوو چې هغه ټول شرایطو باندې دوی تعهد نه وي راکړی چې په دغه شرایطو به موږ دا پروژه مخته وړو، نو نه یې امضا کوو، مو قرارداد نه ورسره کوو. بعضې داسې هم شوي دي چې بعضې مؤسساتو په خپل سر باندې کارونه کړي دي او د هغو کیفیت او هغه بیا وروسته کتل شوی ده ډېر کم ده او هغه موږ متوجه کړي دي چې که تاسو داسې کارونه کوئ بیا موږ اسلامي امارت تاسو ته اجازه نه درکوي چې تاسو دلته فعالیت وکړئ، په دغه نامه باندې زه افغانستان کې ابادي کوم او دا کوم دا کوم. نو دا ډېره مهمه مسله ده، موږ ورته متوجه یو. مننه. ښاغلی وزیر صاحب محترم، دا راته ووایاست چې د ولسي تړون په نوم یو پروژه د اسلامي امارت تر واک مخکې په افغانستان کې پلي کېدل، د اوسني وضعیت په اړه یې راته ووایاست چې هغه پروژه شته نشته او که په راتلونکي پلان ورته لري چې بیا شروع شي؟ ولسي تړون هغه برنامه چې په جمهوریت کې شروع شوې وه، نو د اسلامي امارت په راتګ سره هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې وي، بیخي ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې وي، ځکه چې تقریبا د هغو شپږ نیم زره تشکیل و دلته چې دغه خارجي مؤسساتو ورته معاش ورکاوه، ته میلاوي او بیا ګډوډي ډېره وه. اوس هم تقریبا 1800 پروژې دي چې موږ اوس هم په هغو باندې کار شروع کړی ده او د هغو فنډ او د هغو هغه پیسې چې وي هغه بیا بانک جهاني ورکولې. هغه مسؤلین موږ راوغوښتل چې دا پروژې خو ګورئ یا داسې وکړئ چې خپله بودیجه ورسره هغه کې تخصیص کړئ او دا تکمیل کړئ. نو 4 کاله ووتل چې یو پروژه باندې دومره وخت ولګېږي، بیا کیفیت هم مابینه ځي، سیلابونه یې خرابوي. متاسفانه چې هغوی چې نورې موږ دا پروژې مخته نه شو وړلی. بیا موږ دغه موضوع له حضرت امین ته پیشنهاد کړه، مخکې زموږ د دې وزارت دغه موضوع هلته شریکه کړې وه، نو چونکې دغه ولسي تړون و، ګډوډي ډېره وه، کې د خلکو شکایتونه وو، هغوی بیا داسې ورته وایي چې دا یې اوس ماتلي. نو موږ چې راغلو بیا هم هغه موضوع چې راپورته کړه، په میلیاردو افغانۍ دي چې قرضونه دي په خلکو باندې دي، د خلکو په حکومت باندې کارونه کړي دي، په میلیونو ډالر دي.
دغه موضوع بیا موږ حضرت امین ته پیشنهاد کړ چې دې یو داسې د اسلامي امارت په اصولو کې به دا راژوندی کړو او له خلکو سره به موږ له نږدې کار وکړو، دا خلک به په اعتماد کې واخلو. چې کوم خلک مطلوب نه دي هغه به لرې کړو، له دې برنامې څخه به لرې کړو. دا بیا ډېره ښه برنامه ده او نمایندګي کېږي، د نظام هم کېږي، د خلکو ستونزې موږ راټولولی شو او پروژې حق اولیت کومې ته چې ورکولو شو هم د دوی په واسطه کولی شو. نو موږ هم تغییر ورکړی دی دې نامه ته او هم طرحه ورکړې ده او هغه مو ورلېږلې ده. امین المؤمنین صاحب هم په دې باندې د قرضو لیست هم ورسره ورکړی دی چې که دغه پروژه بیا ژوندۍ نه شي، دا برنامه بیا به دا قرضونه هم دغه شهادت تللي به وي، پاتې به وي، د خلکو په موږ یې سرګردانه به یې ګرځي، موږ به په خلکو باندې او هم به هغه پروژې چې دي دغه ته به د حل لاره نه پیدا کېږي. نو دغه موضوع موږ شریکه کړې ده. حتی له موږ سره خو یو څه وعده هم وشوه چې فوقالعاده موږ ته تشکیل را منظور شي چې هغه دغه مقرریتونه چې دي او دغه پروژې دي دغه زر سره خلاص کړو. نو امارت هم ورته متوجه ده او انشاءالله موږ هم متوجه یو چې داسې یوه ښه معقوله طرحه ورته جوړه کړو او دغه پروژه بیا په پښو باندې ودرو. دا برنامه دی کې د امارت هم خیر ده او د خلکو هم خیر ده، ستونزې به زر حل پیدا کېږي انشاءالله. او ستاسو د وزارت اړیکې له نړیوالو بنسټونو او مرستندویو ټولنو سره څنګه دي اوس مهال؟ الحمدلله چې کومې مؤسسات چې دي یا کوم بنسټونه دي له هغو سره راشه درشه ستا په خبرو سره پوهېږو. دوی چې په افغانستان کې کومې برنامې مخته وړي له موږ سره اول شریکوي، هغه په دې باندې مکلف شوي دي. نو انشاءالله په آینده کې هم موږ امید لرو چې دغسې سره ولاړ شو، هم به د دوی برنامې ښې په طریقه سره او هم به موږ سهولتونه ورته برابر کړو. دوی به هم بیا له مشکلاتو سره نه مخ، ډېرې ښې روانې دي. موږ تقریبا 2-3 ښه غټ پروګرامونه له دوی سره جوړ کړل، دوی سره کېناستلو چې خپلې برنامې سره هماهنګ کړو. په دې هکله باندې هېڅ مشکل نشته انشاءالله. او ښاغلی وزیر صاحب محترم، یوه وروستۍ پوښتنه دا کوم که چیرې 15 کاله نور تېر شي، ستاسو وزارت به په کوم ځای کې قرار ولري؟ نو دا خو بیا خدای ته معلومه ده چې ودرېږه. مخکې موږ ته فرصت یې دې شته که نشته، خو به هر حال که په دې خدمت کې وو او زموږ دغه رهبري وه او دغه قیادت امارت وو، نو په سلو کې به انشاءالله یو 80% مشکلات خلکو موږ حل کړو که دغسې دا کار روان و. او انشاءالله امید شته چې دا کارونه به ښه کېږي او اوس هم مخ په ترقي روان دي او شاته والی نه ده کې راغلی. ډېره مننه کوو ښاغلي وزیر صاحب چې رالاست، موږ ته مو وخت راکړئ، زموږ او د ولس پوښتنو ته مو جوابونه راکړل. مننه، خیر شي. دا څلرویشتم اسد را روان ده، چونکې زموږ او تاسې یو ویاړلې په تاریخ کې یو ویاړلې ورځ ده. د دغې ورځې ټولو افغانانو ته او مسلمانانو ته او خصوصا هغه مجاهدینو ته او بندیانو ته او هغه زحمتکش خلکو ته چې په دې لاره کې زیار ګاللی ده او دوی ته مبارکي وایو، د افغانستان اسلامي امارت قیادت او مسؤلینو ته. چونکې دغه ورځ په موږ باندې د یو شهیدانو یو پور ده. نو موږ باید د دغه ورځې په مناسبت باندې زه خود خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم او خپلو مجاهدینو ته د مبارکي تر څنګ چې موږ به انشاءالله چې دغه امانتونه موږ ته راسپارل سوي دي او ستاسو دغه نظام او زموږ د اسلافو دا موږ ته په میراث راپاته ده. نو دا به انشاءالله موږ لکه څرنګه چې تعهد کړی ده په دغسې احسنه طریقه سره او په اخلاص سره به دغه موږ انشاءالله سرته رسوو. او بیا په اخر کې تاسو هم موږ مننه کوو چې موږ ته دعوت راکړو، زموږ غږ هم تر هېوادوالو او تر نړۍ ورساوو. مننه، جزاکم الله، الله تعالی هم خوشحاله کړه. درنو اورېدونکو او لیدونکو، دا و زموږ ځانګړې مرکه د ښاغلي وزیر صاحب ملا عبداللطیف منصور صاحب سره چې مو درلودل. تر بیا ښې چارې.